السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو زموږ ستاسو په اووم درس کې موضوع چې ده هغه کومه ده، هغه بیا هم په فونټ ټرایبون کې ده. په فونټ ټرایبون کې دا وروستي څلور اپشنه دي چې دغه استفاده وایي. اول یې هایلایټ ده. په هایلایټ کې موږ تاسې راځو په خطه یا کتاب یا کوم څه چې موږ تاسې مطالعه کوو یا ګورو یا په دې کې ځایونه نښاني کوو. دا به داسې انتخاب کوو. کله چې مو انتخاب کوئ رابسئ له دې ځایه به رنګ ورکوي ورته. اوس دا ځای تا ته نښاني شو، نور په کتاب کې بیا معلومیږي موږ تاسې ته. هم یو طریقه ده په کتاب کې یو ځای نښاني کوي یا یو چاته یو ځای مشخص کوي، نو له دې لارې څخه موږ تاسې کولی شو هغه مشخص کړو. دا هغه طریقه ده چې اول وارې موږ تاسې خط انتخاب کوي، بیا مو دلته کلیک کوي. دغسې هم کولی شو. که خط نه انتخاب شوی، خط بیخي مه انتخابوئ، راسئ له دې ځایه یو رنګ انتخاب کوئ. اوس نو په کتاب کې نور ګرځه، هر ځای چې تا غوښتل چې نښاني یې کړې هغه ځای انتخابوه، هغه ځای به تا ته څنګه کېږي؟ نښاني کېږي به. د دې لپاره چې بیا درڅخه ورک نه شي. بندوی دی بیا راسه او پر سټاپ هایلایټینګ باندې به کلیک وکوئ. کله چې کلیک ورباندې وکوئ له دې وروسته چې ته اوس انتخاب کوئ هغه درته هایلایټ کېږي نه، هغه خط به څنګه وي؟ نه به هایلایټ کېږي. که دې غوښتل له هایلایټ یې وباسئ، کوم ځای چې دې هایلایټ کړی و ټول به انتخاب کړې، بیا به راشئ دلته هایلایټ ته او چې به انتخاب کړې نو کالر. نو کالر چې دې کوي ډایرکټ به ټوله له منځه وړي. نو درې شانسو، اول خط ورته انتخابوو بیا هایلایټ کوو، یا خط نه انتخابوو لوار لا رنګ انتخابوو، بیا چې موږ ګرځو هر ځای چې موږ انتخابوو هغه به هایلایټ کېږي. او درېیم یې نو کالر دی. که چیرې موږ انتخاب کړو دی به کوم رنګونه یا کوم ځایونه چې موږ هایلایټ کړي دي هغه به ټوله له منځه یوسي. فونټ کالر کې موږ تاسې د خطه رنګونه بدلولی شو. دا خط به انتخاب کړئ، کوم خط چې مو خوښ کړو هغه لپاره به راسئ دلته به رنګونه انتخاب کړئ. نو هر رنګ چې ستاسو خوښ و هغه رنګ له دې ځای څخه ورته انتخابولی شئ. که مو دا رنګونه نه انتخابول مور کالر ته راسئ، دلته هم په خپله خوښه رنګونه انتخابولی شئ. که په کاسټوم کې که په سټنډرډ کې، په هر ځای کې چې مو رنګ خوښ شو انتخاب یې کړئ، اوکې یې کړئ، ستا د خطه رنګ به هماغه شکل ته ورسره بدل شي. که هغه شکل نه و دلته هم کولی شئ. دا بیا اوس د خطه یو څه داسې شکل یې ډیزاین کوي، یو طرف ته به رنګ تیزوالی لري، بل طرف ته به رنګ خفوالی لري. اوس راسئ یو طرف به خط خفي بل طرف به تیز وي. اوس دا راسته طرف چې کوم خط دی دا خط تیز دی او چپه طرف کې تقریبا نه ښکارېږي داسې خط دی. په دغو حالتو کې هم کولی شئ نو کوم حالت چې دې خوښ و هغه به ورته انتخاب کړئ، هغه رقم دې خط درته جوړ شي ورسره. پنچ کیس کې بیا موږ تاسې کولی شو دلته چې دغه کوم ای بي سی چې لیکل شوي دي دغه تنظیمات ترسره کړو چې د سر توری دی د لیک یې غټ شي، د پاراګراف دې غټ شي، د یو لغات دې غټ شي، څنګه دې وشي. نو چینج کیس ته راځو. په چینج کیس کې ورته انتخابوو فرض کړه چې شي سنټینس کیس. په سنټینس کیس کې به سره پاراګراف اول توری په غټ ای بي سی سره لیکلی او نور توري به ټول په کوچنۍ ای بي سی سره لیکلي. چې دا عموما په انګلیسي کې د جملې لیکلو لپاره کارول کېږي. لاور کیس کې به ټول توري په کوچنۍ ای بي سی سره لیکلي. کله چې مو انتخاب کوئ یوازې د وي توری غټ و هغه هم څنګه شو؟ کوچنی شو. ټول حروف په کوچنۍ ای بي سی سره راته لیکل شوي. همداسې اپر کیس په اپر کیس کې بیا ټول حروف په غټ ای بي سی سره لیکل شوي. اوس به حروف ټول مکمل غټ ای بي سی ته واوړي. او کپیټلایز اچ ورډ کې بیا د هر لغات اول توری غټ وي. هر لغات چې راسي اول توری په غټ ای بي سی سره لیکلی ده، نور توري یې څنګه دي؟ په کوچنۍ ای بي سی سره لیکلي دي. دا په ټیټو ماډلونو وردونو کې یعنې 2010 او 2009 په دغو کې بیا په ټایټل کیس باندې انتخاب شوی، یعنې د عنوان په ډول سره. دغه هر لغات په انګلیسي کې دی چې د هر لغات د سر توری دی غټ شي، دا یوازې په عنوان کې لیکل کېږي، په نورو ځایو کې بیا نه لیکل کېږي. او ټوګل کیس کې بیا د سر توری کوچنی، نور توري به غټ شي. دا استعمال ځای تقریبا د 0 سره برابر دی. دلته چې تاسو وینئ زموږ ستاسو لغتونه یې ټول راته غلط کړو. نو تاسې به د خپل ضرورت مطابق له دغو څو ډولو څخه یو ډول ورته انتخاب کړئ. د جملې د سر توری دې غټ شي، ټول توري دې کوچني شي، ټول توري دې غټ ای بي سی شي، د هر لغات اول توری دې غټ ای بي سی شي او د هر لغات اول توری دې کوچنی ای بي سی شي. له شکل څخه هم دلته تاسو ته معلومیږي چې دا په کوم شکل سره دی. او کلیر فارمټ به څه وکړي؟ کلیر آر فارمټینګ به ټول ډیزاینونه درته پاک کړي، ټول ډیزاینونه به له منځه یوسي. فرض کړئ موږ تاسې راځو اول دلته خطه ته ډیزاینونه ورکوو. کله چې مو خطه ته ډیزاین ورکړئ له هغه وروسته یې څنګه کوو؟ کلیر فارمټ ورباندې کلیک کوو. کله چې زه کلیر فارمټ کلیک کړم ټول ډیزاینونه چې ما ورته ورکړي دي دا ډیزاینونه به ټوله له منځه ولاړ شي، مکمل ډیزاینونه له منځه وړي. یوازې چې له منځه نه وړي دا هایلایټ چې دی دا له منځه نه وړي، ځکه چې دا څنګه خبره ده؟ هایلایټ له منځه نه وړي ځکه چې دا د خطه ډیزاین نه ده، د خطه د ساحې یوازې انتخاب ده، نو ځکه دا له منځه نه وړي. او له دغه هایلایټه بغیر په دا فونټ ټرایبون کې چې نور هر څونه ډیزاینونه تا ورته ورکړي دي ټول ډیزاینونه له منځه درته وړي. بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم، ښې چارې.